السلام علیکم. زما روڼ خویندو، ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي پروګرام سره. زما روڼ خویندو، دا پروګرام دې باره کې راوړی دی چې څومره کېدی شي نو ځانونو کې مینه محبت پیدا کوي، د یو بل سره مینه محبت کوئ، د خپل زندګۍ نه هر قسمه نفرتونه وباسئ. زما روڼ خویندو، تاسو ارد ګرد ګورئ چې دا مرګونه څومره زیات شوي دي، څومره اسانه شوي دي. سم دم انسان د کور نه وځي، ښه ښکلی ځوان انسان، او بیا په لږ ټایم بعد د هغه د مرګ جواب راشي چې هغه وفات شو، حادثه وشوه، دا وشوه، هغه وشوه. نو داسې حادثې او داسې مرګونه او داسې غمونه دا هر څه ډېر زیات شوي دي. نو په دې وجه چې څومره کېدی شي نو یو بل سره مینه محبت کوئ، ښایسته زندگی تیروئ، د یو بل ډېر زیات خیال ساتئ زما وروڼو خویندو، او یو بل خوشحاله ساتئ او ډېر خیال ساتئ د یو بل، چې څونه درنه کېدی شي د یو بل په کار راځئ، یو بل سره ښه وخت ښه زندگی تیروئ، د هر چا خیال ساتئ، د مشرانو عزت کوئ، کشرانو سره مینه محبت کوئ. او چې کومې مسلې وي نو کوشش کوئ چې منځ کې دریم انسان نه راولئ، چې هغه ته ووایي چې د خپل نه، د ملګري نه یا د رشته دار نه زما دا مسله ده، ما سره مدد وکړه او زما دا مسله حل کړه. بلکې کوشش دا کوئ تاسو چې کومې مسلې مخې ته راشي نو خپلو کې یو بل سره مخامخ کېنئ، چې څه غلط فهمي وي، څه خبرې هغه تاسو یو بل سره کېنئ او هغه د منځه وباسئ، او خپل خفه خلک چې کوم خفه خلک دي ستاسو هغه راپوخلا کړئ او خپلو کې د یو بل ډېر خیال وساتئ، یو بل سره ښه وخت تېروئ. کوشش کوئ چې نفرتونه په خپل منځ کې مه پرېږدئ، او دا نفرتونه چې دی نو ورځ د ورځه د انسان وجود ته، د هغه ذهن ته لکه د زهرو غوندې کوزیږي، او د کم زهر چې رو رو په انسان باندې اثر کوي داسې رو رو هغه زهر زیاتیږي او بیا ترې ډېرې لویې مسلې جوړې شي. نو زما وروڼو خویندو، زه دا دعا کوم تاسو ټولو دپاره مو خپل ځان دپاره هر مسلمان دپاره چې الله موږ د نفرتونو نه او د دشمنو نه او د هر قسم هغه مصیبت نه په امن کې وساتي. زما وروڼو خویندو چې د دنیا په هر ملک کې، هر ګوټ کې، هر ځای کې نو ستاسو خور پښتنه تاسو دپاره دعا کوي. زه دا ستاسو دپاره دعا کوم چې الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي سره زموږ، او الله هم دې د غیر مذهبو د شر فساد نه او د هر قسم غم مصیبت نه محفوظ وساتي. په لوی الله م سپارم، د الله په امان.